پر ډونالډ ټرمپ بريد یو پاکستانی د ایران په مرسته طرح کړی دی. د امريکايي رسنیو د راپورونو لمخې پاکستانی آصف مرچنټ له ایران سره په ګډه پر ډونالډ ټرمپ د بريد د طرحې په توګه وپېژندل شو. رسنۍ وايي د تحقيقاتو په مهال ثابته شوې چې دغه پاکستانی د امريکا پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امريکايي چارواکو د بريد لپاره له ایران څخه مرسته او هدايات ترلاسه کړي دي. د معلوماتو مطابق آصف په اپرېل میاشت کې نیویارک ته سفر کړی او پر ټرمپ د بريد لپاره یې بریدګر امريکايي وګړی ګمارلی دی. بروکلین کې فدرال محکمې ویلي په یوې بلې قضیه کې هم چې کله بریدګر برید ته تیاری کوي نو د هغه بل ملګری شخص FBI ته راپور ورکړی او دغه برید خنثی شوی دی. خو دا چې دغه برید پر چا شوی محکمې نوم نه دی ذکر کړی. همدا څو اونۍ وړاندې په پنسلوانیا ایالت کې په یوې انتخاباتي غونډه کې چې 20 کلن امریکایي وسلوال هڅه وکړه ډونالډ ټرمپ ووژني خو په لږ څه کې بچ شو.